منټل ریټارډیشن یا عقلي وروسته پاتې یو ډول ناروغي ده چې په هغې کې ماشومان په عمري او جسمي لحاظ باندې لویږي او پلنیږي خو عقل انکشاف نه کوي. غټ سړی وي د ماشومانو غوندې کارونه کوي، سر یې په یو څه باندې نه خلاصېږي، مکتب ته ولېږه په درس باندې سر نه خلاصېږي، ضدي وي، بدخلقه وي، سر له ډاګې ډاګې ولي، د سوچ کولو ځواک له لاسه ورکوي، حرکات او خبرې غیر متوازنې وي، د خلکو د ریشخند او ساده او لیونتوره غوندې پاتې وي، نه ځان ته خیر رسېږي نه کورنۍ او ټولنې ته. همدا علت وي چې په ټولنه کې د یوازېوالي او انزوا خواته ځي او د رواني تکلیفونو سټریسونو سره مخ کیږي. دا شی بیا علاج هم نه لري، یوازې مخنیوی یا وقایه لري. په وقایه کې باید ماشومان د پیدایښت په وخت باندې د سر له ضربې څخه وساتل شي، میننجایټس څخه وساتل شي، د بدن کې د آیوډینو او د تیرویډ د کمبود څخه مخنیوی وشي، د سوی تغذي څخه مخنیوی وشي، د ماشوم واکسین باید ورکړل شي، د ترور، خاله، ماما او کاکا لور سره یعنې خپلو کې باید واده ونه شي، د واده نه مخکې باید RH فکتور چک کړل شي، د وینې ګروپ